السلام علیکم دوستانو، یو افسوسناک خبر تاسو ته درکو چې په پښتونخوا کې په کوم ځایونو کې سیلابونو ډیره لویه تباہي کړې ده. ډیر زیات خلک پکې مړه شوي هم دي، د کورونو ډیر زیات نقصان شوی دی. دا ټول تفصیل تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم چې دا افسوسناک او دردونکي حالات کوم ځای کې مخې ته راغلي دي. موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې په شکال شروع شوی دی او د مونسون کوم بارانونه چې شروع شوي دي هغه بارانونو دومره تباہي کړې ده، دومره نقصانونه کړي دي چې هغه د مردان، نوخار، چارسدي او د پیښور په مختلفو علاقو کې په کورونو باندې ورننوتي دي. یعنی دغه سیلابونو د کورونو مخه کړې ده او په کورونو کې ډیر زیات نقصانات کړي دي چې د ډیرو خلکو کورونه په چارسده، مردان او د پیښور په مختلفو علاقو کې راغورځېدلي هم دي. په هغه کې ډیر خلک مړه شوي هم دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د سره سره دغه بارانونو د اوبو له وجې سیلابونه هم راغلي دي. په دغه سیلابونو کې چې د کورونو نقصان سره ماشومان هم مړه شوي دي او دا افسوسناک حالت نن سبا په پښتونخوا کې په مختلفو ځایونو کې مخې ته راځي. درنو دوستانو، ټولو ته خواست دی چې د خپلو کورونو او د خپل چاپیرچل ډیر زیات خیال وساتي، ځکه چې په دې په شکال کې هر اړخ نه سیلاب راتللی شي او د کورونو مخه کولی شي. نو حکومتي چارواکو ته هم پکار دی چې زر تر زره د دې څه غم وکړي او د دې مخنیوي وکړي او هغه خلک، هغه کورونه او هغه پښتانه چې متاثر شوي دي، حکومت له پکار دی چې هغوی سره مرسته وکړي، د هغوی لاسنیوي وکړي او هغوی ته امدادي ټیمونه ورورسوي چې خوراکي توکي هم د هغوی خواته ورورسوي چې هغوی دغه متاثره شوي وخت کې د لاسنیوي یو رڼا پیدا کړي. درنو دوستانو، د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. امید لرم چې تاسو به هم په خپل چاپیرچل کې د دغسې غریبانو او د دغسې متاثرینو مرسته وکړئ. ستاسو یو ځل بیا ډیره مننه.